سولې هوکړې عملي کېدو او د بندیانو پر تبادلې د خلیلزاد ټینګار. زلمی خلیلزاد وایي د بندیانو پر تبادلې خبرې کوو، د سولې هوکړه عملي کېږي. ما میگم که بندیان خلاص شد اگه وقتش پوره شده یا وقتش پوره نشده، چون مذاکره میشه، صلح میشه، از خاطر زی هر قدر زیاد بندیان رو اعلام کنن خوب است. د سولې هوکړې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر څرګندونې. مارک سپیر وایي د هوکړې له مخې له افغان ځواکونو څخه د دفاع اجازه لرو. د طالبانو د سولې توافقنامې په اساس موږ له افغان ځواکونو د دفاع اجازه لرو. ما د افغانستان خلکو ته وعده ورکړې چې د افغانانو دفاع او ملاتړ ته ادامه ورکوو. او مسکو ته د ترکیې د ولسمشر سفر رجب طیب اردوغان به په دې سفر کې له خپل روسي سیال پوتین سره په سوریه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. سلام، د دې مهال خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1499 هجري لمریز کال د کب 15 او د 2020 میلادي کال د مارچ 15 نیټه ده. دا هم پوره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. زلمی خلیلزاد وایي د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه عملي کیږي او واشنګټن به د بندیانو تبادلې ته زمینه برابره کړي. خلیلزاد پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې امریکا د هوکړې عملي کولو ته ژمنه ده او هڅه کوي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د زندانیانو د تبادلې مسله حل کړي. زلمی خلیلزاد وایي په ټولو افغانانو یې دا غږ دی چې له فرصته ګټه واخلي، هیواد ته لومړیتوب ورکړي او موجود تاریخي فرصت ضایع نه کړي. په ورته مهال د سولې له خبرو باخبره کسان وایي که د وسلوالو طالبانو بندیان آزاد نشي، د سولې بین الافغاني خبرې به وځنډېږي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د کابل په سفر بوخت دی، دلته یې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله په ګډون له سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د امریکا او طالبانو د سولې هوکړه عملي کیږي. خلیلزاد په خپلو تازه ټویټونو کې ویلي چې امریکا د سولې هوکړې او بندیانو تبادلې برخه کې زمینه سازي ته ژمنه او دوی به د دې ملاتړ وکړي چې هر لوری د پام وړ تعداد بندیان خوشي کړي. امریکا د بندیانو د تبادلې په چارو کې اسان چارې ته ژمنه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په هوکړه کې او د امریکا او افغانستان په ګډه اعلامیه کې هم پرې توافق شوی دی. موږ به د دې ملاتړ وکړو چې هر لوری د پام وړ تعداد بندیان خوشي کړي. موږ باید په هر لوري د پرمختګ لپاره پر لاره د هغو پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره لاس په کار شو چې د بین الافغاني مذاکراتو پروسه ټکنۍ کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ کړی چې د سولې له اوسني فرصت نه ګټه واخلي او دغه تاریخي فرصت ضایع نه کړي. له دې سره په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله په ګډون له افغان سیاستوالو سره هم د سولې هوکړې، بندیانو تبادلې او وروستیو پرمختګونو په تړاو خبرې کړي. ټاکل شوې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې د مارچ تر 10 نیټې مخکې د طالبانو 15,000 بندیان آزاد شي. خو د سولې له مذاکراتو باخبره کسان وایي که دا کار ونه شي د سولې بین الافغاني خبرې هم ځنډېږي. ما میگم که بندیان خلاص شد اگه وقتش پوره شده یا وقتش پوره نشده، چون مذاکره میشه، صلح میشه، از خاطر زی هر قدر زیاد بندیان رو اعلام کنن خوب است. اگر این اندازه 5000 پوره شده نمیتونه، باز از طالبان خواهش مانی خواد بود که مذاکره بین افغانی شروع شود و بندیان اعلام شده بره. د طالبان او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړه لیک له مخې باید 15,000 طالب زندانیانو په مقابل کې 1,000 نور بندیان چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اکثره خلک پکې دي باید د بین الافغاني مذاکرات مخکې یعنې د 10 مارچ پورې خلاص شي او فوري به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. که د بندیانو په خلاصون کې ځنډ رامنځته شي، ممکن بین الافغاني مذاکرات هم لږ په ځنډ سره پیل شي، ولې هیله مندي شته چې د توافقنامې د متن مطابق عملي اقدامونه او قدمونه واخیستل شي په دې باره کې. د بندیانو تبادلې او سولې هوکړې پر تطبیق د امریکا ځانګړي استازي ټینګار داسې مهال دی چې ولسمشر ماڼۍ تېره ورځ وویل چې د بندیانو تر ازادېدو مخکې اوربند او بین الافغاني مذاکرات لومړنی شرط دی.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د واشنګټن او وسلوالو طالبانو د سولې هوکړې له مخې دوی له افغان ځواکونو د دفاع اجازه لري. مارک سپیر چې د امریکا متحده ایالاتونو د سنا مجلس تسلیحاتي خدماتو کمیټې ته وینا کوله وویل چې وسلوالو طالبانو د سولې هوکړې پر اساس پر بهرنیو ځواکونو بریدونه بند کړي، خو د تاوتریخوالو کموالي په برخه کې تعهدات نه دي عملي کړي. په ورته مهال د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ لوی درستیز مارک میری وایي وسلوالو طالبانو د تیرو 24 تر 48 ساعتونو په موده کې د افغان ځواکونو پر پوستو زیات بریدونه کړي او واشنګټن هم له افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د دغه بریدونو د دفع کولو لپاره اقدام کړی دی. د امریکایي ځواکونو له لوري هلمند کې پر طالبانو تر هوایي برید وروسته د امریکا پوځي چارواکي وایي د سولې توافق له افغان ځواکونو د دفاع اجازه ورکړې ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر چې د امریکا د تسلیحاتي خدماتو کمیټې استجوابیه غونډې ته وینا کوله وویل چې د امریکا او طالبانو د سولې توافق کې دوی ته اجازه ورکړل شوې چې د ضرورت په وخت کې له افغان ځواکونو دفاع وکړي. مارک سپیر وایي طالبانو د توافق په اساس پر بهرنیو ځواکونو حملې بندي کړي، خو د تاوتریخوالي کموالي برخه کې تعهدات نه دي عملي کړي. د طالبانو د سولې توافقنامې په اساس موږ له افغان ځواکونو د دفاع اجازه لرو. ما د افغانستان خلکو ته وعده ورکړې چې د افغانانو دفاع او ملاتړ ته ادامه ورکوو. طالبانو د توافق په اساس پر بهرني ځواکونو بریدونه بند کړي دي، خو د تاوتریخوالي کموالی نه دی عملي کړی. له دې سره د امریکا د پوځ لوی درستیز مارک میلی هم وایي چې د سولې د توافق په اساس د افغان ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي. مارک میلی وایي طالبانو له 40 تر 48 ساعتونو په موده کې د افغان ځواکونو پر پوستونه ګڼ بریدونه کړي چې امریکا یې د دفاع په هدف پر طالبانو یو هوایي برید کړی دی. له تیرو 40 تر 48 ساعتونو په موده کې د طالبانو د ګڼو بریدونو مخه نیول شوې. دا حملې وړې او یوازې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو ترسره شوې دي. موږ له خپلو افغان متحدانو هوایي ملاتړ ته ادامه ورکوو. هغه څه چې مهم دی دا دی چې دا حملې په ټیټه کچه دي او یوازې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ترسره شوې دي. د سولې هوکړې په اساس له افغان ځواکونو د ملاتړ په تړاو د امریکایي چارواکو څرګندونې داسې مهال دي چې د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره بهرنیو ځواکونو د چهارشنبې په ورځ هلمند کې پر طالبانو هوایي برید وکړ. ناټو وایي له افغانستانه د ځواکونو په وتلو کې ځکه بیړه نه کوي چې ښایي د سولې هوکړه عملي نشي. د ناټو سرمنشي وایي د لومړي ګام په توګه د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې ملاتړ کوي، خو په دې پوهیږي چې تر اوسه د سولې لپاره اوږده او سخته لار په مخ کې ده. ینس سټولټنبرګ چې د کروشیا له صدر اعظم سره ګډې خبري ناستې ته وینا کوله وایي د افغانستان لپاره د سولې تاریخي فرصت برابر شوی، خو وسلوالو طالبانو ته پکار ده چې د هوکړې له مخې تاوتریخوالي کم او د پام وړ کموالی راولي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک 15 ورځې وروسته چې ورسره هم مهال د طالبانو او امریکایي لوري له خوا د تاوتریخوالي پیښې هم زیاتې شوې. د دې هوکړې د عملي کېدو په تړاو یې اندېښنې ډېرې کړي دي. د ناټو سرمنشي چې د کروشیا له صدر اعظم سره یې ګډې خبري ناستې ته وینا کوله وایي چې د لومړي ګام په توګه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې له لاسلیک څخه هرکلی کوي، خو د سولې پر وړاندې اوږده او سخته لار لا مخکې پاتې ده. ینس سټولټنبرګ وایي له افغانستان څخه د ځواکونو وتلو کې بیړه نه کوي ځکه ښایي د سولې هوکړه عملي نشي. د لومړي ګام په توګه د سولې له هوکړې هرکلی کوم، خو اوس موږ باید وتلو کې بیړه ونه کړو ځکه دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د عملي کولو امکانات راکم کړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې له لارې هیڅکله نه بریالي کیږي. موږ د افغان ځواکونو روزنې، همکارۍ او مشورو ته ژمن پاتې کیږو او د دوی مالی ملاتړ کوو. موږ په دې سره طالبانو ته ښکاره پیغام ورکوو چې جګړه کې بری نشته. دوی باید د خبرو میز ته کینی، رښتینې جوړجاړی وکړي او له امریکا سره هوکړه عملي کړي. د ناټو سرمنشي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه د افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت بولي، خو وایي چې سولې ته د رسیدو لار دا ده چې طالبان دغې هوکړې ته درناوی وکړي، د تاوتریخوالي کچه د پام وړ راکمه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون د افغانستان لپاره یو ښه او تاریخي فرصت دی. طالبان د لاسلیک کړي توافق ته درناوی وکړي، د تاوتریخوالي کچه کې د پام وړ کموالی راولي. د ناټو سرمنشي وایي هغه مهم څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا دي چې طالبان به له نړیوالو ترهګرو سره هر ډول اړیکې پرې کوي
او اجازه به نه ورکوي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کموالی او بین الافغاني خبرو ته کیناستل دوه هغه نور مسایل دي چې د ناټو عمومي منشي پرې ټینګار کوي. د جرایمو نړیواله محکمې په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیق اجازه ورکړه. په دغو تحقیقاتو کې به له 2003 میلادي کال راهیسې د امریکایي ځواکونو CIA، وسله والو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو جنگي جرایم او له بشري حقونو سرغړونې شاملې وي. د محکمې د پریکړې له مخې به د 2002 میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې وروسته د روم تړون په نورو هیوادونو کې هم د افغان جګړې اړوند جرایمو د ادعاو تحقیق او پلټنه کیږي. د ICC د پنجشنبې ورځې په غونډه کې د افغانستان سفیر همایون عزیزي هم ګډون کړی و. د جرایمو نړیواله محکمه یا ICC په افغانستان کې د تیر یوې نیمې لسیزې جګړې د جرایمو څیړنه کوي. ICC د پنجشنبې په ورځ د دې محکمې د څارنوالانو د تیر کال د اپریل میاشتې غوښتنلیک ته چې په افغانستان کې د جنگي جرایمو د پلټنې او تحقیق غوښتنه کوي شین څراغ ورکړ. په دې څیړنه کې له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو CIA، طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي جنگي جرایم او له بشري حقونو سرغړونې شامل دي. د استئناف خونې دا مناسبه وګڼله چې پر دې غوښتنلیک بیا کتنه وشي، په دې معنی چې څارنوالان کولی شي په افغانستان کې د 2003 کال له مې نه راهیسې په وسلوالو جګړو کې د ادعا شوو جنایتو په اړه پلټنې وکړي. همداراز د 2002 کال د جولای له لومړۍ نیټې وروسته د روم تړون په نورو غړو هیوادونو کې د ټولو هغو ادعا شوو جرایمو په اړه پلټنې وکړي چې د افغانستان له وسلوالې شخړې سره تړاو لري. ICC تیر کال د فټو بنسودا په مشرۍ د څارنوالانو دغه وړاندیز رد کړی و، خو دا کار د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو د سختو نیوکو سره مخ و. په دغه څیړنو کې د CIA لخوا د خلکو د کړلو تجاوز له زندانیانو سره بد سلوک او دغه راز د طالبانو او نورو ډلو لخوا له 2009 کال وروسته د 11,000 ملکي کسانو د وژلو پیښې شامل دي. افغانستان د جرایمو د نړیوالې محکمې غړی دی، خو متحده ایالات چې د دې محکمې غړیتوب نه لري په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د جرایمو په تړاو د لا حد څیړنو سخته مخالفه ده. ولسمشر غني د بین الافغاني خبرو لپاره له ټاکل شوې نیټې یوه ورځ د مخه د لوړې مراسم ترسره کوي. ولسمشر ماڼۍ وایي د اشرف غني د لوړې مراسمو لپاره ټاکل شوي کمیسیون خپل کار پیل کړی او تر بین الافغاني خبرو یوه ورځ مخکې د مارچ پر 9 د لوړې مراسم ترسره کیږي. د ولسمشر ټاکنو انتخاباتي ټکټونه وایي د ټاکنو نتایج څوک نه مني او اوس بهتره ده چې د لوړې پر ځای د سولې بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ونیول شي. افغان سیاستوال وایي د څوکۍ او واک لپاره اقدامات به د سولې تاریخي فرصت له افغانانو واخلي. د سولې بین الافغاني مذاکراتو د نیټې له رارسېدو سره هم مهال ولسمشر ماڼۍ د ولسمشر غني د تحلیف مراسمو لپاره د چمتووالي خبره کوي. ټاکل شوی چې د مارچ په 10 نیټه بین الافغاني خبرې ترسره شي، خو ولسمشر ماڼۍ وایي چې د ولسمشر غني د تحلیف مراسم به د مارچ په 19 نیټه ترسره کیږي او اړوند کمیسیون ورته چمتووالی نیولی دی. کمیسیون که مضاف شده اونا روی مراسم کار میکنه، آمادگیشان به پیش میره، کدام تغییر خاص در تاریخ این مراسم نیامده و اونا کار خود انجام میتن طبق امو تصمیم مراسم تالیف برگزار میشه. د ولسمشر ټاکنو انتخاباتي ټیمونه د ولسمشر غني د تحلیف مراسمو ته د چمتووالي په وړاندې جدي غبرګون ښیي او وایي چې د ټاکنو تقلبي نتایج دوی نه مني. د تحلیف مراسمو پر ځای د سولې لپاره کار وشي او د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوي پر تعیینولو کار وشي. ایجاب میکند در این فرصت، در این مقطع حساس زمانی ما با فرمت حکومت وحدت ملی و وسیع بودن قاعده تصمیم گیری تیم گفتگو کننده را معین کرده و به طرف گفتگوهای بین الافغانی با آژنده‌های مشخص و مدون در روشنایی منافع ملی مردم افغانستان حرکت کنیم. نتیجه کودتایی باید باطل شود، نتیجه نهایی اجازه بدن که یک تفتیش واقعی در امو محلاتی که شفاعت شده صورت بگیره. اگر بالاخره یک بازشماری واقعی آقای غنی برنده شود ما آماده هستیم برایش تبریک بگوییم. په ورته مهال افغان سیاستوال هم د سولې د لوړې مراسمو لپاره د هر اقدامات د سولې هڅو د سبوتاژولو په معنا بولي او وایي چې د څوکۍ او واک لپاره اقدامات به د سولې تاریخي فرصتونه له افغانانو واخلي.
کوچني اختلافات، سیاسي اختلافات، د موقف اختلافات د دې نه ویره شته چې د سولې خبرې د ځنډنۍ او خنډنۍ کړي، مګر دا درک باید وسي چې سوله د افغانستان د ملت غوښتنه ده. سوله یو ملي داعیه ده، سوله پورته ده د چوکۍ څخه، سوله پورته ده د سیاسي اهدافو څخه، او دا چې د ولس دغه قوي غوښتنه د سیاسیونو درک ته رسېدلي اوسي او سیاسیون هغه اشتباه ونه کړي چې خدای ناخواسته فرصت راغلی وي او دوی ورنه ګټه نه وي پورته کړي. د ولسمشر غني د تحلیف مراسمو پر وړاندې خبرګونونه داسې مهال دي چې په پام کې وا تیره اونۍ د ولسمشر د تحلیف مراسم ترسره شي، خو ویل کېږي د افغان سیاستوالو او بهرنیانو په غوښتنه ځنډول شوي دي. د چارو شنونکي د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې د روانې جګړې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د عدم صداقت په معنا بولي. د چارو شنونکي د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر له مشر سره د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونو ته په اشاره چې وسلوال طالبان پیاوړي خلک دي او د خپل خاورې لپاره جنګیږي، د روانې جګړې او د افغانستان په اړه د امریکا د ناسم نیت څرګندونه کوي. شنونکي وایي د ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې د افغان جګړې او امنیتي ځواکونو پر روحیې هم بد اغېز کوي. د امریکا ولسمشر او د طالبانو د قطر دفتر د مشر ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د ولسمشر ټرمپ پر هغو څرګندونو غبرګونونه زیات شوي چې طالبان یې پیاوړي کسان یاد کړي او د هغوی روانه جګړه یې توجیه کړې ده. د ولسمشر ټرمپ او ملا برادر تر ټلیفوني مکالمې وروسته طالبانو په یوه اعلامیه کې ویل چې ولسمشر ټرمپ د طالبانو 19 کلنه جګړه برحقه ګڼلې او ویلي دي چې طالبان پیاوړي خلک دي او د خپلې خاورې لپاره یې جګړه پیل کړې. ولسمشر ټرمپ ملا برادر ته ویل خوشحال یم چې تاسو سره خبرې کوم، تاسو قوي خلک یاست او ډېر ښه هیواد لرئ او زه پوهیږم چې تاسو د خپلې خاورې لپاره جنګیږئ. د چارو شنونکي د طالبانو په تړاو د ټرمپ څرګندونو او په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا 19 کلنې جګړې ته په اشاره وایي چې دا په خپله د افغانستان په اړه د امریکا عدم صداقت څرګندوي. دوی وایي چې د امریکا د ولسمشر دا څرګندونې د امنیتي ځواکونو پر مورال هم بد اغېزه لري. داسې ښکاري چې دوی ګټې په دې کې دي چې طالبانو سره جوړجاړی وکړي او طالبانو په وړاندې داسې څرګندونې وکړي چې ګواکې تاسې ډېر قوي خلک یاست او ستاسې مبارزه د خپلې خاورې لپاره مناسبه ده یا په حقه ده. دا هغه څه دي چې امریکایانو ته خپلې ګټې مهمې دي او شاید نن ګټې په دې کې وي چې طالبان وستایي او دوی قرار له افغانستانه ووځي. د طالبانو په تړاو د ولسمشر ټرمپ پر څرګندونو دغه غبرګونونه داسې مهال دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک 4 ورځې وروسته امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې پر طالبانو هوایي برید کړی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي سوله تر ټاکنو مهمه ده او باید لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي افغان حکومت د ټاکنیزو جنجالونو بحث څنډې ته کړي او پر بین الافغاني مذاکراتو د کار وکړي. دوی وایي حکومت مشران د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ژر تر ژره پلاوی وټاکي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې تر لاسلیک وروسته د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي سوله تر انتخاباتو مهمه ده او باید لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي چې حکومت د سولې په برخه کې یو روښانه لیدلوری نه لري او ټینګار کوي چې د حکومت مشران د انتخاباتي جنجالونو څنډې ته او پر سوله د کار وکړي. مسؤلین د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې د مذاکراتي ټیم پر وړاندې هر ډول بهانې د سولې له پروسې سره خیانت او جفا ده. خواست ما است که تکت‌های انتخاباتی و جناحی که در قضیه هنوز هم از او سیطره نبرآمدند، خواهش ما است که اینها باید دیگر بحث انتخابات یک طرف بذارن، بیاید سر مسئله صلح کار بکنن مشترکاً. هم ریاست جمهوری و هم ریاست اجرایی اینها باید مشترکاً کار بکنن، پروسه را بسیار کلان ببینن، ایره خود نسازن و افراد وابسته خود نبینن. په ورته مهال د سولې عالي شورا او د ښځو فعالان وایي چې په راتلونکي نظام کې باید ټول خپل حضور وویني. دوی په دغه پروسه کې ښځو ته ونډه نه ورکول دایمي سوله نه بولي او ټینګار کوي چې افغانان هغې سولې ته جدي اړتیا لري چې ټول اړخونه له یو او بل نه په تشویش کې نه وي. موږ په افغانستان کې په خپل منځونو کې داسې یو سولې ته ضرورت لرو
چې هلته زمونږ عالم ملا، زمونږ قومي مشر، زمونږ تعلیم یافته، زمونږ په دغه وطن اوسیدونکی چې څوک دی دا یو د بل نه تشویش ونه لري. هرگاه حضور زنا نباشه، هرگاه خواستهای زنا شنیده نشود، هرگاه در پروسه زنا دخیل نباشه، او صلح پایدار نیست. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ په داسې حال کې د حکومت له مشرانو څخه د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه کوي چې اوس مهال ولسمشر غني او عبدالله په ټاکنیزو لانجو بوخت دي. له ایران څخه په زور ایستونکو افغانانو په راتګ سره به افغانستان کې د کرونا پیښو د زیاتوالي خطر زیات شي. د روغتیا وزارت چارواکي اندېښنه لري چې له ایران ځینې افغانان د کرونا ویروس له ویرې، خو ځینې بیا د ایران دولت لخوا په زور ایستل کیږي چې دا ټول معایناتو ته اړتیا لري او وایي دا چاره به افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو خطر زیات کړي. چارواکي وایي تازه له متحده عربي اماراتو 15,000 کیټونه ترلاسه کړي چې په دې سره به د 50,000 کسانو ټسټونه وکړي. دوی وایي د کرونا ویروس په اړه لازم تدابیر نیولي او په 3 اونیو کې 81 پیښې ټسټ کړي چې 1 مثبت او 6 نورې هغه تر څېړنې لاندې دي. له چین ورخوا ایران هغه هیواد دی چې د کرونا ویروس پیښې پکې له بل هر هیواد څخه زیاتې ثبت شوي او تر اوسه د دې ویروس له امله ګڼ شمېر ایرانیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اوس تازه د عامې روغتیا وزارت اندېښنه لري چې له ایران هیواد څخه په دې وروستیو څو اونیو کې شاوخوا 50,000 کسان افغانستان ته یا په خپله خوښه او یا هم د ایران دولت په زور ایستلي چې دا کار به په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو چانس زیات کړي. د عامې روغتیا وزیر چې په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل له ایران هیواد څخه راغلي افغانان ټول معاینې ته اړتیا لري او وایي دا چاره به په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو خطر زیات کړي. اما یک سلسله خطرات هنوز موجود است. در ظرف 2-3 هفته اخیر بیش از 50,000 هموطن ما از ایران عودت کرده به افغانستان. خدای ناخواسته کسیش در تماس با مرض ویروس بوده باشه یا با این مرض کرونا زمینه انتشارش در جامعه وجود داره که این یک ریسک و خطر پیش روی ماست. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې هرات، هلمند، فراه، غور، بغلان، بلخ، فاریاب، غزني او کابل هغه ولایتونه دي چې د کرونا پیښو راپورونه یې ورکړل شوي دي. چارواکي وایي چې تازه د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره له عرب متحده اماراتو څخه 50,000 کیټونه ترلاسه کړي او کولی شي چې په دې سره د 50,000 کسانو ټسټونه وکړي. کشور امارات متحده عربی به خاطری که 50,000 کیت تشخیصیه را برای ما مجانی کمک کرد. یعنی ما فعلا قادر به ایستیم که در حدود 50,000 هموطن ما که در صورت مشکوک باشه تست کرونا را در افغانستان انجام بدیم که یک پیشرفت قابل ملاحظه است. دوی وایي د کرونا ویروس په اړه لازم تدابیر نیولي او په 3 اونیو کې 81 پیښې ټسټ کړي او 6 نورې هغه یې تر څېړنې لاندې دي چې هر څه ژر به یې نتایج اعلان شي. قوي اقدامات نیول شوي دي، اهتمامات نیول شوي دي، کارکوونکي ترین شوي دي او د اساس وخت کې ډېر مجهز او په ضمن کې دوی آماده دي چې خدمات وړاندې کړي. په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښنې داسې مهال دي چې د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې 15,430 مثبتې پیښې ثبت شوي او د نړۍ په 15 هیوادونو کې خپور شوی چې دا د خلکو لپاره د جدي اندېښنې وړ ده. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ښکېل اړخونه جګړه ودروي. د افغان سمون ټولنې په یوه خبري ناسته کې وویل چې د سولې کامیابۍ د جګړې په تېرېدو پورې تړاو لري او ټینګار کوي چې نړیوال د په ښکېلو اړخونو فشار راوړي څو افغانان سولې ته ورسیږي. دوی وایي دواړه لوري د اورکام په اوربند بدل کړي او جګړه دې نوره بنده کړي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سوریې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسېدلی ده. د سوریې ادلب کې د ترینګلتیا او پراختیا انقره او دمشق د جګړې پر پوله درولي دي.
دغه وضعیت د روسیې او ترکیې ترمنځ چې دواړه سوریه کې ځواکونه لري او د جګړې د مقابل لورو ملاتړ کوي د مستقیم ټکر خطر هم رامنځته کړی دی. اردوغان او پوتین په دې خبرې کوي چې وضعیت ته څنګه رسیدګي وشي او د دوی ترمنځ د مخامخ کېدو مخه ونیول شي. واشنګټن لا هم د ترکیې لخوا له روسیې څخه پیرل شوی S-400 دفاعي سیستم خپله جدي اندېښنه ګڼي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي جیمز جیفري وایي همدا اندېښنه د دې لامل شوې چې هیواد یې د سوریې ادلب ښار کې د ترکیې د ملاتړ لپاره پر خپلو پوځي اقداماتو غور وکړي. هغه په استانبول کې یوې ناستې ته ویلي چې هیواد یې وار له مخه ترکیې ته په سوریه کې د بشري مرستو او اطلاعاتو د شریکېدو په برخه کې د همکارۍ وړاندیز کړی دی. او د نړۍ په لر او بر کې بیلابیلو هیوادونو د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې تدابیر اعلان کړي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د دې ویروس له کبله د لومړنۍ مړینې تر ثبتېدو وروسته بیړنی وضعیت اعلان شوی دی. ایټالیا اعلان کړی چې د مارچ تر 15مې ټول ښوونځي، پوهنتونونه او نورو تحصیلي مراکز رخصت کړي دي. سعودي عربستان ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول شوي بندیز موده غځولې ده. او همدارنګه سویلي کوریا بیا د کرونا د مثبتو پیښو له ډېرېدو سره په دویم ښار کې هم د تګ راتګ د محدودیت ځانګړی تدابیر اعلان کړی دی. روانه خبري ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیاو مننه کوم تاسې رابولم له کابل نیوز څخه د پاتې سیاسي او خبري خپرونو لیدو ته. تر بیا د خدای